د اسلامي امارت د جوزجان، سمنګان او فاریاب په زندانونو کې 4 ښځې ولې اعدام او 14 میندواره شوي دي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. څه موده مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلني راپور کې لیکلي وو چې د افغانستان په شمالي ولایتونو جوزجان، فاریاب او سمنګان کې له نوي زنداني ښځو څخه 14 د اسلامي امارت د سرتیرو له جنسي تیري وروسته میندواره شوي دي. دغه وزارت ډیره کړې وه چې اسلامي امارت لږ تر لږه 4 ښځې په سمنګان کې تر جنسي تیري وروسته اعدام کړي دي. له دې سره په تیرو 3 کلونو کې ګڼ شمېر ښځې په پټ ډول وژل شوي دي او د دوی د مړو له موندل کېدو وروسته په ډیری وختونو کې دا یادونه هم شوې چې له جنسي تیري وروسته دغه ښځې وژل شوي دي. د اسلامي امارت په بندخونو کې پر ښځو د جنسي تیري راپورونو کورنۍ او بهرنۍ اندېښنې ډېرې کړي دي، خو له دې سره سره بیا اسلامي امارت دغه راپورونه ردوي. د یادولو ده چې د 2021 زیږدیز کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو وروسته دغه واکمنۍ د افغانستان پر 14 میلیونو ښځو او نجونو باندې هغه څه تپلي چې د بشري حقوقو ټولنې یې د جنسیتي توپیر په نوم یادوي. اسلامي امارت له 3 کلونو راهیسې له 6م ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځي او نور ښوونیز بنسټونه بند کړي. په دولتي ادارو کې یې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی او چکرځیو یا پارکونو او کلبونو ته یې له تګ څخه راګرځولي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.